شپې 2 بجې تپ په توره تیاره د تندر لړزونکي اوازونه، تیز باران او د هغې سره تیز طوفان، او د کور څخه 10 کیلومتره لرې. آیا کور ته د تلو لپاره به عزم وکړې؟ دومره مشکل حالاتو کې بیا هم مونږ خپل کور ته د تلو فیصله کوو او د تلو لارې ګورو. نو بیا ولې د خپل مقصد او هدف هغه لاره چې د ویرې نه ډکه ده، یا هغه طریقه چې ادا کول یې ګرانه ده، یا داسې حالت چې ته د یوازیتوب احساس کوې، یا د ویرې احساس کوې، یا د کموالي د وخت احساس کوې، او کله د مقصد او هدف د لرېوالي په بهانه خپل مقصد او هدف پرېږدې. زموږ هر یو هدف زموږ لپاره معنی ده، نو بیا ولې خپله معنی خرابوو؟ څه فکر کوئ چې زموږ ارمانونه به په اسانۍ سره پوره کیږي؟ هغه کې کوم مشکلات او امتحانونه نه راځي؟ که دا منئ او که نه منئ، دا یو حقیقت دی چې زموږ هر یو ارمان او مقصد امتحان لري. که مونږ دومره زر خپل همت له لاسه ورکړو، نو دې نه معلومیږي چې دا زموږ مقصد او ارمان نه دی. هر ورځ خپل ځان ته بهانه جوړو چې دا نشم کولی، دا زما له وسه پوره نه دی، دا مې له لاسه نه کیږي. په همدې بهانو خپل مقصد او هدف پرېږدو. لیکن که چیرته د یو څه د حاصلولو لپاره په موږ کې لیونتوب او جنون موجود وي، نو د دنیا هیڅ یو طاقت مونږ نشي بندولی د هغه د حاصلولو نه. او په همدې بنا زه تاسو ته یوه واقعه بیانول غواړم. په یو کلي کې یو څو غله راغلل او یو ماشوم یې وتښتاو. د کلي ټول خلک ورووتل او غلو پسې شول، لیکن غله په یو غونډۍ باندې وختل چې په دې غونډۍ باندې د کلیوالو ختل ناممکن کار و. دوی د ډېر کوشش او زحمت وروسته چې کله د غونډۍ نیمایي حیثیې ته ورسېدل، نو خپل همت یې له لاسه ورکړ او یو بل ته ویل چې نور نه کیږي. څه وخت تېر نه و چې کله دوی خپل مخې ته ګوري، مور خپل زوی په غېږ کې نیولی او را روانه ده. دوی ډېر په تعجب کې شو چې دا څنګه تا وکړلو. موږ خو دا سوچ کولو چې که په غونډۍ جګ هم شو، نو بیا د غلو مقابله به څنګه وکړو؟ ته په یوازې ځان او دومره کمزوری بدن غونډۍ ته هم وختلې او خپل ماشوم دې وژغورلو او بیرته راغلی. نو مور ورته وویل چې دا ستاسو ماشوم نه و. که چېرته زموږ یو رښتینی ارمان وي، یو مقصد مو وي او حقیقي هدف مو وي، نو هیڅکله به شاته قدم وانخلو او همیشه خپل د هدف پر لور به روان یو. نو راځئ چې موږ خپل هر یو هدف په شوق او جنون سره شروع کړو او سر ته یې ورسوو. هیڅکله هم مه ناامیده کیږئ، ځکه الله تعالی فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعی. د انسان لپاره نشته مګر هغه څه چې دی یې کوشش کړی. وان سعیه سوف یرا، او بېشکه د دې کوشش به ډېر ژر به دې ته وښودل شي. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بیا به ده ته بدله ورکړل شي، پوره بدله. محترمو دوستانو، که چېرته دغه ویډیو تاسو ته فایدهمند ښکاره شوی وي، نو دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او زموږ د نورو څېړنیزو او تشویقي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.